السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خپلو ټولو درنو قدرمنو او ګرانو هیوادوالو ورونو او خویندو ته د نیکمرغه کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي وایم. اختر مو مبارک شه. لمنځونه، تراویح او ټول عبادتونه مو د الله په سپېڅلي دربار کې قبول شه. هیله ده چې زموږ په ګران هیواد کې د رښتیني اختر وړانګې خورې شي او د هیواد په غرو، رغو او ګوټ ګوټ کې د سوکالي او بشپړ امنیت د تأمین او ټینګښت سپېڅلې هیلې مو ژوندۍ او په حقیقت بدلې شي او یو ځلې بیا زموږ هیوادوال لکه د پخوانیو ویاړلو کلونو په شان په مینه، آرامي او خوښي د اختر شپې او ورځې ولمانځي. په ټول هیواد کې د سولې، امن، سوکالي او نیکمرغه اخترونو په هیله. ګران دی مولانا یاسین پیم د بې حده په ما ګران دی مولانا یاسین پیم.